چې ځان د پاره د آخرت توخه جوړ کړو بچی مونږ تاسو الله را کوي لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء الله د زمکه اسمانونو بادشاہ دی سی چې خوخه شي پیدا کوي يهب لمن يشاء اناسا چاته خوخه شي لونه ورکی و يهب لمن يشاء ذکورا چاته خوخه شي زامن ورکی او يزوجهم ذکرانا و اناسا چاله لونه زامن دوانه ورکی و يجعل من يشاء عقيما چاله الله يوم ورنکی انه عليم قدير الله عالم دی والله قادر دی یعقوب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی دی الله دول زامن ورکل لوري ورنکړه شعیب علیہ السلام پیغمبر تیر شوی الله ټولی لونه ورکل زوی ورنک لوط علیہ السلام پیغمبر تیر شوی الله ټولی لونه ورکل زوی ورنک امام الانبیاء سید الانبیاء حضور اقدس صلی الله علیه وسلم الله لونه زامن دوانه ورکل زامن ما شموالی کی وفات شو لونه پاتې شوی فرمایل به لا تکره البنات فإني ابو البنات اے د لونو پلارا په لونو باندې خفغان مکه و ما ته ګور زه د لونو پلارم حدیث کې راځي کم کور کې چې لور پیدا شي یو فرشته دی کور تراشي د ماشومی د سر په دی وختو کې ګوتی وي ضعیفه خرجت من ضعیفه انکم ترزقون وتنصرون بضعفائکم کمزوري د کمزوري نه پیدا شوي ستادي کور تراتل د برکت راتل دي تاسو مدد کیږي تاسو ته رزق ملاويږي د دې کمزورو په وجبانی حدیث کې راځي د کم پلار دولونه وي او دې په خپنه شو د ورته سپکو نه قتل او لور زوی ته په یو نظر ګوري تربیت یو که حق ادا ک او به وادم کړي او مرګ پوری د پلار خیر خبر علی پیغمبر اسلام د دوه غوتی د اشاره کړي څنګه چې دی یو غوتی ته بل غوته نږدې ده د قصید د دوه لونو پلار به جنت کې ماته نږدې یو صحابي پاسه د الله رسول کده چا یو لوري وای کده چا یو لور دو دی په خپنه شو سپکیونه قتل او تربیت یو کو حق ادا ک او مرګ پوری به ته پوسم کې د واده نه پس پیغمبر اسلام بیا د دوه غوتی د سوچته کړي څنګه چې دی یو غوتی ته بل غوته نږدې ده د قصید یو لور پلار به جنت کې ماته نږدې ابل ورځ مې یو حدیث وکړ کم د لونو پلار چې بازار ته لاړ لونه امشتا زامن امشتا او په بازار کې د سودا وکړه هر قسم سودا کپڑے والی د لوبو سيزونه والی او لکه دا سوچو کو فخص به الاناس دون الذکور چې نن ز خپل لونو له سودا کوم او ز لونه خوشالوم چې الله را نه خوشاله شي او دا غ سيزونه واغستل کور ترالی او غ لونو ته आवाज وکي وا سيزونه ول ورکی او هغه لونه خوشاله شوي وی دا یو عمل د پجون کې یو زلوک لونه خوشاله کړي زامن له په دغه ورځ سيزونه را نوړل لونه له سودا وکړه او لونه ته هغه سودا والکړه وی الله به دنه دومره خوشاله شي چې الله به دی بنده ته په یو نظر سره وګوري او دا هغه نظر فایده بدای چې د باندې به د جهنم اور اثر نه کوي دا چې یو ظلم لور خوشاله کړه لور نعمت ته رحمت ته برکت ته د لور او د خور به خیال ساتو لور به په ځان باندې بوج نه ګڼو او لور به د ځان د پاره د آخرت توخه جوړو خور به ځان د پاره د آخرت توخه جوړو الله خیال ساتلې دي موت به خیال ساتو قران کې یو سلسور له سوراتونه دي د نارینو په نوم باندې آیاتونه شتا رجال وی نارینو تا نساء وی خزو تا او سوره نساء پوره صورت الله د زنانو په نوم باندې نازل کړي دا الله خیال ساتلې للذکر مثل حظ الانثیین الله د میراث مسله ذکر کړي قران کې الله لور مخ کې کړي دا زوی رستو کړي دي د میراث مسله قران بیان کړي دا خور مخ کې کړي دا ورور رستو کړي دي دا الله خیال ساتلې د اولاد مسله قران بیان کړي دا د اولاد کې الله لور مخ کې کړي دا زوی رستو کړي دي دا الله خیال ساتلې د پیغمبر علی السلام د نبوت رسالت او د قران د نازلېدون مخ کې خلق به ژوندۍ لونه خخولي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب یو کس برالی بل ته پیغام ورو خبر خونیستا لورو شو د رنگ به بدل شو رنگ به تور شو د غسینه به ډک شو د قوم نه به پټ شو دا دومره خراب आवाज را باندې شو زه د لور پلار شم اوس په د بیزتۍ زندگی تیروم او کدا لور ژوندۍ په خاورو کې خخکم نو پلار نه به درنده جوړ شو ژوندۍ لونه بخه کېدی جهالت دومره انتها ته رسیدلی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم په نبوت رسالت او د قران په نازلېدو باندې الله د جهالت تیاری ختم کړي نو لورم نعمت ته رحمت ته برکت دی زویم نعمت ته رحمت ته برکت دی
او که ماشوم دی وفات شو دا د آخرت توخه جوړه شو الولد یجر ابويه الى الجنه دا ماشوم به مور پلار جنت ته راکاږي څومره